دې وړو سره عمل نامه نشتا دې چې نیک عمل کوي نو د مور پلار عمل نامه کې دا غي انټری کیږي او دا هغه کې جمع کیږي دا چې څونه ښه کارونه کوي نو د دې ثواب مور او پلار ترس مور پلار عمل نامه ته ډکیږي نو تخپل کار پسې لاړ شي زمیندارې پسې لاړ شي دکاندارې پسې لاړ شي ډیوټي لاړ شي کور کې ناشته استاد ماشوم لګیا دی یو قدم علی التستا عمل نامه د ثواب نه ډکې لګیا دی نو روزانه دا یو ماشوم تعالی دا یو په یو ورځ کې د سلسله د 200 کالو د عبادت ثواب د دې ماشوم د برکت استا په عمل نامه کې جمع کیږي غټه در لوکړه کوی نه کړل جواب راکې لګ جواب راکې غټه وکړه کوی نه کړل تاسو لچ یو زوی دی وغه د 1 لک روپے ورځ غټي نو کو خو یو کو خراب وي که غټه خو یو کو خراب وي سدي خیال دی تاسو سونه په فرق دا غفار ساتي نو چې کم بچي تعالی د یو ورځ کې د یو کال د عبادت ثواب نه د سلو د 50 کالو د عبادت ثواب د دې بچي د برکت استا عمل نامه تر روانه د اخرت غرونه د نیکه تار لپاره جوړي دې پیمانی وې دا بچي قیمتي شو کو قیمتي نشو لګ جواب راکې لګ جواب راکې قیمتي شو اوس دغه قیمتي بچي دا دونه قیمتي ولې شو ما ته په یو قدم یو درجه ملاويږي یو نیکی ملاويږي یو ګناه معاف کیږي او زموستانه پیدا دا ماشوم په یو کال باندې د یو په یو قدم باندې د یو کال د عبادت ثواب ګټي دا برکت ته قران عظیم شان دی سندي د قران عظیم شان د وجه نه دي اوس دا ماشومان چې دلته لګیا دي او دې ته کوم استاد ناسترونو د دې استاد د برکت نه با د دې کلیو محلي هر یو کور ته تقریبا هر یو خاندان ته تقریبا هر یو پلار ته د دې بچو د 50 او د 100 کالو د عبادت ثواب روان دي د هر یو پلار عمل نامه ته نو دا قاری صاحب د برکت والا دی کنه دې جواب راکې دا قاری صاحب زموستا محسن دی کنه دې جواب راکې محسن دی د بز خیال ساتم او ته خیال ساتي د دې برکت نه زما په عمل نامه کې د 50 کالو او د 100 کالو د ثواب روزانه را روان دي مفت کې یو ګټه را روانه او د دې برکت نه دا درس حلقه جوړه ده که زما په کلی لعنت تم راځي نو د دې ماشومانو د درس خاطر الله او چتای رحمتونه راوړي نورونو دا درس په جمعات کې مدرسه ماشومانو ته سبق ودل او دا قاری صاحب موجودګي دا د کلی د پاره ګور ډیر لوی د برکت ذریعہ وي یاد سات قسم دې ولا قبان چې لعنت وريږي په یو مقبره باندې چې عذاب شروع وي او دا حافظان طالبان په غلار ورل ني وتقول هو ویلا ني وت درود شریف ویلې ني ورته دعا وکړه صرف په دغه مقبره په لار تیر شو محبوب فرمایي د دې طالب او د دې حافظ د قدم د خاطره الله سلوي خرج دغه علاقه مقبره نه عذاب پورته کوي او رحمتونه پیراوري دا دونه قیمتي خلق دا دونه قیمتي خلق تیرونو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه نوم تاسو چاورې دي ها خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب ډېر لوی بزرګ تیر شوی اوی دونه لوی بزرګ تیر شوی د په زمانہ کې یو لوی عالم مفتی شهاب الدین قاضی شهاب الدین صاحب هغه قاضی صاحب او هغه شهاب الدین صاحب چې هندستان ته نحو هغه راوړی دا دغلوی شخصیتو خودی خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب چونکی چشتیه سلسله وا نو د بسما کولا حوالی به کولا اوس دغه خپل شرایط دي نو دی مفتی صاحب او دی قاضی صاحب ور پسې بدر دوی وې دا صحیح سړی نه دی نو په جنازه کې به عمر پسې لګي او په جمعات کې به عمر پسې لګي او طالبانو ته هم لګي چې دا سړی صحیح سړی نه دی نو خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب ته پته ولګی دا دی ور پسې لاړوي حضرت ته ما ته خسړی سنگ وې وير تر شریعت خلاف کار کې عزت نه منه دستا په ایمان کې شک کوم نو ته ولا بزرګي یاد وي کو رسول الله مبارک خوب کې تعالی راشي او تا ته وای چې دا نظام الدین خسړی دی بیا وسی وی بیا خو بخسړی نو چې نبی علیہ السلام د تخسړی وي نو زبرت څنګه نو خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب تراغه چې شپشوا قاضی صاحب خوب ولید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات په خوب کې اوس الله دې نصیب قاضی صاحب او مفتی صاحب د دې نظام الدین نقلار سره سړی خسړی د رحمت انګوا قاضی صاحب چې سار پاسې د حیرانو
چې پرون را تاغدا سی ویلی دو بیګا می خوب کې رسول الله مبارک ولید او دا یاد ساته چې نبی علیہ السلام چا خوب کې ولید نبی علیہ السلام به خامخا لیدلی وی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي شیطان زما صورت نشي جوړول چې چا زو ولیدم فقط رآنی ذ ویلیدل نو قاضی صاحب طالبانو تسار درس کې ویره ما سره خو بیګا یو ناشنا واقع شوی دا وې څه چل دی د نظام الدین اولیاء پس ما خبرې کولې نظام الدین پس نو وی پرونه راته وی چې رسول الله مبارک درته وی چې دا سړی خسړی دی نو بیا وسی وی ما وی چې بیا خسړی هلاری وی بیګا می رسول الله مبارک په خوب کې ولید او نبی علیہ السلام راته وی چې دا سړی خسړی دی ددن قلار شه دا متنګوا طالبان وی حضرت اوس به وی سوي وې زه خو ته بیا هم خسړې نه وایم خسړې نه دي دوی مشپله بیا رسول الله مبارک نبی علیہ السلام ته وی قاضی صاحب د نظام الدین نقلار شدا سړی خسړې دې می تنګوا ساره بیا طالبانو ته درس کې بیګا می بیا دوی مشپدا رسول الله مبارک خوب کې ولیدا او راته وی چې دا سړی مت تنګوا خسړې دي نو وی بیا طالبانو ته وی یره وی خسړې هونه دي پدری مشپې بیا رسول الله مبارک خوب کې ولیدا نبی علیہ السلام ته بیا وی د دې سړی نه قلار شه دا سړی خسړې دې می تنګوا طالبانو ته بیا وی چې ما بیګا پدری مشپد پر لپسی بیا رسول الله مبارک خوب کې ولیدا نو وی خسړې دې کنه دې وی یره خسړې خونه دي وته یو استاد محترم عجیب کار کوي نبی علیہ السلام وی چې خسړې دي تا ته وی چې خسړې دي می تنګوا او ته بیا مې چې خسړې نه دي وی دا خو میله کارو مونته ارشپا رسول الله مبارک نما اوس په خو می وسره د زد نه وی چې سړی خسړې نه دي اوس خو میله چلو مونته چې ارشپا د برکت رسول الله مبارک نما نګور نظام الدین اولیاء صاحب دون نیک سړی دي چې دریش په د وخت یو لوی عالم لا رسول الله مبارک پر لپسی دریش پی راځي ورته وی چې د دې سړی نه قلار شه دا سړی ولی دی خسړی دی بزرگ سړی دی نو تاسو نه تاسو کومه چې چاته رسول الله مبارک خسړی وی هغه سړی به خسړی وی که بنوي لک جواب راکې لک شوق سره جواب مال راکوي نو زبل سوې خسړی وی اوس دغه بزرگ او دغه خسړی دل یو عالم دی نظام الدین صاحب دون الوی مقام والا شخصیت لا یو عالم راغی حضرت زتانه بیعت کوما مرید کېږم بیعت کوم وی خنو لار شاغه مخامخ قبر چې دی پاغه خپکې ده داسي او بیا راشه نو بیا بدله بیعت درک نو دا خو قبر د پاسه کې ناستل او خپې کې خودل او ګرځیدل دا حرام دي لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها حدیث کې راځي قبرونو د پاسه مکینه او مو ته مونږ کوي قبرونو پاسه باندې کینه وی حضرت دا خو ناروا ده حرام کار دی دا خو نه شم کولی اوس به قبر د پاسه خپې एकदम وی خنو چې نیک دنو بس خپل کار کوه دوی په نظر حیران شو عالم چې دا دون نیک سړی ته ګورا او پما یو د شریعت خلاف کار ولیکي او به هر حال ورته وی شرط میداري چې وردی به د قبر باندې وخت دی او بیا ورازي چې کم نه نو زبا طالب عاد در کو عالم لاړو تاسو په پښتو کې الا بلو درګردنی مولا دا څه ده کنه دا او کنه چې سینو وی بس د امام په سر دی دا څه نو دا عالم مرغه بس خدای پېښ او دې پېښ چې سراته د شرط خو دې قبر لاړ خپې ولا یوړو واپس راغی بیعت ورک توبه پیوست استغفار د بیعت چې کومه طریقه دا غو کړل مرید شو عالم بیا ورته د عالم وی حضرت ته ډیر نیک سړی خسړی بزرګي خو پما دې قبر باندې دا خپې خودل دا غلط کار ولیو دا خو نارواو جیز نو حرام کار دی روان دی دا دی ولیو نو خواجه نظام الدین اولیاء سے وته فرمایل وی الله ما ته په خوبونو کې خولې دی یاد کشف په ذریعہ دی قبر والا باندې عذاب شروع دی قبر باندې عذاب شروع دی دا قبر وته د اور تنور شوی دی او شپږ میاشتې وشوي چې د پاره ما نفلونه وکړل د پاره ما د شپې الله ته سجدي ولګولې دعاګانې مې وکړلې خو دې الله نه معاف کړي ما په خوب کې رسول الله مبارک ولید او راته تو خولې چې دا مولا صاحب راشي او د دې مولا صاحب دا خپل قبر سره لګي د قدم د خاطر به الله ردن عذاب پورته کوي ورونو د عالمانو دون الوی مقام دی رسول الله مبارک مسجد نبوی تراغي یو طرف ته ذاکرین ناس تو ذکر وکړه
بل طرف ته طالبان ناستو قران عظیم شان یادو قال الله قال رسول شروع رسول الله مبارک راغي وی کلاهما علی خیر دا دوه ډلې د نیکانو دي دا دوه ډلې چې دي دا د نیکانو دي خو ورغه طالبانو سره کې ناستو انما بعثت معلما زه معلم ما مدرس ما نو زه به مولیانو طالبانو سره کې چې دي تاسو خاله وګوره دا پکم جمعات کې چې علما وي مدرسین وي قاریان صاحبان وي الله پاک دوی لړ مرتبه ورکړي درو زمو استاد کلی نه لعنت پورته کیږي زما د ګناه د وجه نه پکلی لعنت راځي زما د غیبتونو د وجه نه زما پکلی نحوست راځي زما د دروغ او د دوکو د دې شیزونو د وجه نه پکلی باندې لعنت راوريږي خو چې دا ماشومان قران شریف الله ته وغړي او په دې سترګو الله ته د قران شریف کلام ته ګوري او په جبه د خدای کلام وای نو د دې د ماشومان د درس د خاطره الله زمو استاد غ عمل دا الله ختم کی او اغلانت په رحمتونو په کلو محله باندې راشي دا ډېر بختوره محله راځي دلته درس د قران دی قسم دې ډېر جمعهتونه شړ پراته ډېر محله کلی داسې دي چې پاره کې درسونه نشته په خپل کورونو کې د زنانو مدرسې شروع کړي په جمعهتونو کې مې یریږي دې ماشومان ته مون قاری ګو بمبه خراب کړه خراب دي کی کنه مون به جوړک مونږ به جو جمعات چې دې کې الله سره ملاوي دل کېږي د خدای د پیغمبر سره جوړه کېږي الله سره جوړه کېږي چې ز خپل بچي د جمعات نه محروم کم نو پلارو کوسو کې خو شیطانان دي د ابلیس نسل پلارو کوسو کې لګیا دي زمو استاد وسوسه چي نو زمو د امت تا کشر کول چي دي او د امت د اخیری کمزوري طبقه دا به څنګه الله سره جوړو ما ته بل ځای کم ځای ملاوي خدا په کور کې بوله سو جوړه کوم الله سره کړه نو تاسو به سینې لوي ساته ان شاء الله تاسو به دې سره تعاون کوئ ان شاء الله تاسو به دې ماشومان ته سپاره ل ان شاء الله دی په فقیروانی تاسو به جوړوي دی په بلبونه سوزي تاسو به جوړوي دی په درې خرابې تاسو به ولاله ان شاء الله دی په دې سبق الله وبخي د دې والدین په دې درسونو الله وبخي تاسو به په دې تعاون باندې الله وبخي كن عالما او متعلما او خادما یا عالم جوړ شه یا طالب جوړ شه یا خادم جوړ شه او مستمعا یا تصور صدقه قدام نشي جوړې دی ولا تكن خامسا او رابعا فتهلك نبی علیہ السلام وی ک طالب هم نشي جوړې دی عالم هم نشي جوړې دی او خادم هم نشي جوړې دی سپلې مت نشي سمولې سپارم ول نشي غشتي مخالف م جوړېګا محبوب فرمای فتهلك ګني تبا بشي هلاک پشي زنه هم د خدای پیغمبر وای چې د طالبانو مخالفت مونږ کو نو خراب بشورونو د خدای پیغمبر وی هلاک پش ان شاء الله مونږ به د طالبانو خدمت کو که خیری ښا دې کې قسم دی آینده زمانه کې به مفتیان خدای پیدا کی تاسو په بچو کې به خدای عالمان پیدا کی او ما مخکې په تقریرونو کې داوی مونږ خپل مشرانو نو دوري دي چې څوک د عالمانو د طالبانو خدمت وکي الله دغه په نسل کې عالمان پیدا کی دا اوس ما سره دالي مخامخ شوی زمونږ د طالبانو زمونږ د مدرسې او د مفتی صاحب د مدرسې چې کوم خلکو خدمتونه کړي زما دوستان دي په پندو کې نن داغي پکور کې خاندان کې 15 طالبان دي شپږ و کسان پکې حافظان شو الحمدلله یو جنې مونږ کردار دوه مدرسې مدرسې کې داري جنې کې خدای پاک کلمان کړي بچو کې خدای قاریان او حافظان پیدا او قسم دی هغه خلکو مکمل لکه زموږ استاد شان ساده جټ خلک سپینګری خلک زموږ خدمتونه وکړل د دې طالبانو خدمتونه وکړل الله پاک دغه په کورونو کې حافظان دادي پیدا کړو او چې څوک د عالمانو سپکاوي کوي ارواح ثلاثه ذکر کړی دي د حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحم الله قول ذکر کړی وي چې څوک عالمانو پس سپکی وي او بد ردی وي او دې مرشي نو په قبر کې چې کېدي نو د قبلې نه به مخ الله پاک کړی قبلې ته به د مخ ناوړي ارواح ثلاثه او امام مالک رحم الله د مذهب امام دی او د مدینه منوره محدث دی ا فرمایي چې څوک په عالمانو پس سپکه خبرې کوي کنځلې کوي بد ردی وي د دې سړي خاتمه په کفر باندې کیږي ولې پیغمبر وارثان د خدای د پیغمبر په مصلی باندې ناس د خدای د پیغمبر په منبر باندې ناس د خدای د پیغمبر پټکیه په سر کړی دي پیغمبران ندي معصوم عن الخطا پیغمبران وي زموږ د عوامو په موږ د عقیده را چې بي بګوري به بس چتا پیګه کنه د دین بر سره غلطي کیږي نه مولیان طالبان بغلطه کوي خو تاسو زمون شان انسانان دي چې چانه غلطي نه کیږي پیغمبر وي
نو د پیغمبر د وراثت د وجنا د پیغمبر علی السلام مبارک د پټکی د وجنا د رسول الله مبارک د سپین لباس د وجنا د دې قران د وجنا د دې منبر د وجنا او د دې مصلی د وجنا به وته موتا ان شاء الله لاس پنامه باندې ولاړیو د دې خیال بساتو د تمنو ګوري چې د کې نیکی سونه ده د کې تقوا سونه ده او د کې سونه کردار دي دا پرېګ ده چې کوم ځای باندې ولاړ ده هغه ځای خاطر و موتا کوي ان شاء الله کوو کنه ان شاء الله کوو ان شاء الله او رونو مونږ خو دنیا والو مبارکی دنیا تمہیں کر چلی ہم سلام آخری آخری موږ دنیا لاله تور کړی دا د خپل ځواني د خپل ماشوم والی او د خپل سپینګری والم د قران نه قربان د خدای د پیغمبر د حدیثو نه قربان د خدای د پیغمبر د منبر نه قربان د خدای د پیغمبر د مصلی نه قربان پدې کې که زما زندگی په نارو باندې راضی نار قبلوم کدی کې زما بچی کمزور جامع اچي کمزور جامع قبلوم که په باندې لوګ راضی لوګ قبلوم که سخت راضی سخت قبلوم که تردی په ما باندې د توري او د ټوپک او د ګولې غزار کیږي د خپل سینه به وته مخامخ کم خو ان شاء الله ستاسو ته به قران رسوم ان شاء الله د رسول الله مبارک د دې منبر سره به وفا کوو هغه وفا چې د دنیا په عہدو باندې به دا منبر نه پریدو ان شاء الله دا زموږ وعده د الله سره ده چې د دنیا د مال او د دولت توجه نه او د لالچ توجه نه به د رسول الله مبارک د مصلا دا موږ نه پریدو په دې باندې به موږ فقیران ناستیو په دې باندې به موږ وګیو دګي ويو خو ان شاء الله په دې به یو تزر کدن د اخیری سلګې پوری به یو او د الله نام دعا ده چې رب که زندگی وي د طالبانو خدمت او د قران خدمت رانوالی او کمر راضی الله په قران باندې قربان کی الله بچیم په دې قران یتیمانان کې الله بی بیانم په دې قران باندې کونډ کې موږ ته تیار یو الحمدلله ولی چې د حدیثو پاڼه واړو مرونو پای کې ماته د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه تذکرہ مخه ته پرته را چې د حدیثو کتاب راوالم ماته پکې د امام حسین صاحب هغه مسله شوی او هغه چې کوم دې سر پریکړې تنه شوی تنه پرته ده ماته پکې د صحابه هغه وجودونه پراته دي ماته د هغه یتیمانانو سلګې پرتی دي ماته د هغه کندو دردونو تکلیفونو پراته دي هغه قران چې هغه د پاره زما صحابه ویني قربان کړي دي رسول الله مبارک مدینه منوره تراغي خبر وګدي ګرانه د مدینه منوره کې ورسره صحابه کرامو د انصار او صحابه کرامو سبق شروع کو او یا کسان پکې حافظان شو سونا لږ جواب راکې سونا او یا کسان حافظان شو نبی علیہ السلام مبارک سره د مدینه منوره اولنی طالبان د نبی علیہ السلام مبارک شاګردان چې قران د صاحب قران نزدک د مدینه منوره طالبان د مدینه منوره حافظان د انصار او بیا بدی مسافر لبه د باغونو کې به خشاک کو خرص په د مدینه منوره په بازار کې پغه به ول کجوري واغشته ابه وته په صوفاغه دالان کې ځوړند کړي او به وته کې خو دي د مسافر طالبانو صحابو خدمت په بیا کو سخلق رالل وی مونږه او یا کسان حافظان راکې مونږه حافظان راکې زموږ علاقو کې ډېر خلک چې کوم دي مسلمانېږي چې قران شریف پڑھتا وي نبی علیہ السلام سره او یا قاریان کړل سوچم شته ما خبره او یا حافظان وسره کړل او روان شولاړ بیا نور کسان رالل د منافقت کلمې ویل مون سره نور پکار دي یو لس کسان حافظان پکار دي چې پاغي کې به حبیب او عبد الله ابن عاصم رضی الله حافظان یو او لس شاګردان نور حافظان چې دی ول به درد سره شهیدان کړل نو نبی علیہ السلام دغه خلکو ته سلوي خرز د سات په مانځ کې خیره کړی دی رونو نن مونږ ته مخه ته اقوینه پرتی دي کزه په مسلماناس ته مو خیانت کوم او صرف تنخوا علما صرف خوراک کرا کوم او وخت روم نو دا هغه وینو سره دما غداری دا او کچرته زستا بچو ته قران خیم او ته پکې ما سره اخوا دی خوا کې نو بیا به دا هغه صحابه وینو سره ستا غداری کی نورونو د دې قران د مونږ ته چر رسیدلې دي دا اسه نه دي را رسیدلې دین رستو ډېر قربانه پرتی دي ډېر مبارک ویني پرتی دي ډېر زیات مقرب خلق به شهیدان شوی دي ډېر پاکي ماشومانانی دا په یتیمانان شوی دي ډېر پاک واړو ماشومانان دا په د قربانې د ګډورو په شان قربان شوی دي رونو نمونږ دې قران د پر د فتنې په دې زمانہ کې دا عهد کړی دي ان شاء الله چې د قران خدمت وکاو او خپ نه ربې کو که څوک مونږ ته دعا کوي او دې وسره الله خو کی تاسو به مونږ پسې کنزل کوي کوم واسطه بچو ته قران خای ان شاء الله
موږ به تاسو کنځلو په جواب کې شوم توبه بخل نه کوي ان شاء الله. زمون دروازې به د هر چا بچو ته کولوي موږ بدانه وایو چې د پلار ما پسې مونږ کوي او یا نه کوي. موږ باغی ته قران رسو خو تاسو به موږ سره امداد کوي و امر دل کنه ان شاء الله. امداد دار چې قاری صاحب لوبا سپاره برابر وي قران شریفونه به برابر وي مصلی او دغه به برابر وي درې به برابر وي د ماشومان او یتیمانانو د لپاره به پکې کپڑے ولا اخلي د قاری صاحب د لپاره کپڑے اخلي د بچو خیال ساتي ان شاء الله. چې تاسو کلی کې با خدای عالمان پیدا کی ان شاء الله. تاسو محله کې با الله مفتیان پیدا کی ان شاء الله. تاسو په خاندانونو کې با اولیاء پیدا شي ان شاء الله. تاسو دنیا هم د عزت وي او قسم دې چې قبر ته ځي دې بچي بدل دونه ګټه کړي چې بیا به ان شاء الله خوشاله روان کو به داسې کوي کو ان شاء الله کو به کنه دا وعده ده ما سره ان شاء الله. مدرسې کې به توڑ نه پیدا کړو ها زمونږ اکثر مشرانی کمزوري وي هغه ته ګنا نه وي د زمانه حادثات والی تکلیف سره نو ماشومان چې منډه و یا شور کوي نو کار ولا ور دي خیر دي گزاره وکړي. تاسو دې ته ګورئ مچ دا واړه د محلي دي دا د محمد رسول الله دغه ماشومان دا د محمد رسول الله د دې ګلستان او د دې گلشن ګلونه دي ځکه د دې قدر کوم زبر د دې په دې وجنه کوم چې ګنې دا د دې کلی بچی دي زبر د محمد رسول الله مبارک هغه عزت او خاطر ته ګورم ان شاء الله. ټیک دا داسې کنه ان شاء الله دا وعده ده ان شاء الله. د مدرسې او د درس خیال به ساتو کنه مقامی علماء سره ډیره مینه کوي ان شاء الله. دې دعاګانې به تاسو ته قبليږي دې پسې به تاسو منځونه کوي. ګوره یو ماشوم چې دی د دې ماشومان اول به سوال دا ہوتا چې یوم القیامه حدیث کې راځي د چا ماشوم د قران شریف ختم په ناظره باندې وکړه د مور پلار ته الله په ورځ د قیامت یو لوی تاج ور په سر کې چې هغه تاج کې کم غمی لګېدلی وي د یو غمی رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي. دا د ناظري والا برکت دی. او چا چې په بچو باندې حفظ کو بچي حافظان دي ابختور خلق دي. یو حافظ بدلسو کسانو جهنميانو شفاعت کوي ان شاء الله. او یو عالم با کنجوم السما حدیث کې راځي د اسمان دستور عمر خلق بدان سره جنت تبوز ان شاء الله. تاسو به ان شاء الله تاسو به تعاون کوي کنه او کنه اسنه چې مولوی صاحب د خپل بچو پیغام کې تاسو بچي په ځای پری دي دا څه بنه کوي ان شاء الله. صحیح ان شاء الله. تاسو درو شریف الله